زه تاسو ته یو خبره کوم چې سجده دې څه شي او دا ولې تقریبا په هر مذهب کې د سجدې کانسپټ شته دی. د انسان شناخت دا دی په دې مخ په دې باندې انسان پیژندلی شي. صحیح. چې کله سړی سجده ولګوي د سړي شناخت ختم شي. صحیح. مطلب دا دی چې الله ته کله سړی ودرېږي دې خپل ذات ختم کړي چې زما ذات ختم شو او دې ټایم کې د شناخت هر یو شی ختم شو. ته خپل شناخت ختم کړې ځکه سر پټوي. د سجدې مین کانسپټ فلسفي د سجدې دا ده. د غني خان متعلق تاسو خبره کړې د زه تاسو د هغې ویوز بیانوم. هغه یو مکالمه ده. هغه مکالمه زه تاسو بیانوم په کې مختلف خبرې راځي. هغې کې وایي چې د ملا سره د مکالمه ده لیونیه سجده څه ده. نو دې ورته په جواب کوي ګوره مخکې خبره ده چې ملا ځان خاورې کول دي او د مستې د ګلو هار د یار خپو کې اچول دي. بیا ورته وایي چې لیونیه ته یې څوک؟ وایي ملا زه د چا ارمان او زه یو ګل د چا د ګوتو په قدمونو چمن لګرانا